دا د هلمند په مسیر کې د کندهار هرات لویه لاره ده. د دې لویې لارې د کند او کپر حالت له کبله ډېری ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي. د دې لارې د موټر چلوونکو په خبره چې د وسایلو د خرابوالي سره یې د 1 ساعت مزل څو ساعتونه په بر کې نیسي. اوس تازه د دې 24 کیلومتره سړک د رغونې چارې د ټولګټو چارو ریاست له لوري د څه باندې 22 میلیونو افغانیو په لګښت بیا رغول کیږي. د ټولګټو چارو ریاست د مسؤلینو په خبره چې 1402 هجري شمسي کال کې د هلمند ولایت لپاره 2 لویې پروژې منظور شوې دي چې یوه پروژه همدا د لښکرګاه له دورایي څخه پیل د ګرشک ولسوالۍ تر مرکزه پورې 24 کیلومتره سړک کند او کپر ترڅنګ 6 پلچکونه په معیاري ډول جوړول دي. د دوی په خبره چې دا پروژه به څه کم 3 میاشتو کې بشپړه شي. خوشبختانه د سږ کال لپاره موږ 2 پروژې په پلان کې نیول شوي وي منظور شوي دي چې یوه دغه پروژه د لښکرګاه هلمند یا د هلمند کندهار دورایي څخه شروع بیا تر ګرشک ولسوالۍ پورې 24 کیلومتره سړک او 6 پلچکونه چې په دې سړک کې شامل دي. یعنی هغه ترمیماتي پروژه ده. په دې کې کم داغونه چې د مینو په وجه باندې او یا هم د موټر د ډیر او درانه وزن له امله په سړک کې په وجود راغلي دي هغه ټپونه او داغونه ترمیمیږي او ترڅنګ یې 6 پلچکونه چې تخریب شوي دي هغه ترمیمیږي. د ګرشک ولسوالۍ ولسوال د دې سړک د بیا رغونې هرکلی وکړ. نوموړي وویل موږ به د ګرشک ولسوالۍ د ولسونو لپاره د هر ډول اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره خپلې هڅې ونه سپموو. دا خو د ولس لپاره ډېر یو غټه لاسته راوړنه ده او زموږ لپاره دا د خدمت موقع ده چې موږ باید خپل ولس ته خدمت وکړو. په دې ګرد خلک خوشحاله دي ځکه چې تر اوسه پورې دا 20 کاله دا ستونزې وې هغه الحمدلله اوس حل شوې. نو اوس د دې لپاره چې خرابي پخوا پیښېدله اوس الحمدلله د دې لپاره ټول کوشش کوي چې په وطن کې آبادي و وسایل خلکو ته طریقه ورته جوړه کړي او خدمت یې وکړي. د دې لویې لارې موټر چلوونکو او د سیمې اوسیدونکو سکون راډیو ته وویل چې د دې سړک بیا رغولو څخه خوښ دي او په وینا یې چې د سړک د خرابوالي او کند کپر حالت له کبله یې نقلیه وسایلو خرابوالي ترڅنګ پر وخت ناروغان روغتون او خپل د ځمکو حاصلات یې مارکیټ ته نشي رسولی. د دوی په وینا که سړک یې ژر رغیږي نو دوی ته به لویه اسانتیا رامنځته سي. نور غوښتنه مو دغه سړک دی دغه سړک راته جوړ کړي وروره بس مو دغه غوښتنه ده چې موږ په 1 ساعت لار مو 2 ساعته لار 1 ساعت کې 2 ساعته کېږي معنی 1 ساعت لار 2 ساعته کېږي په ټرام معنی مریض مو د ډاکټر په نه رسېږي د برایل سره روان شي دا کې په 1 ساعت لار په 2 ساعته کې موږ رسېږو. موږ په ډېر خوشاله یو چې دا جوړ شي. دا خو وسایل چې جوړ شي موږ ډېر په خوشاله یو. موږ په دې سره خوشاله یو وروره د مریضان تر ځای پرې معنا ورسېږي یا تر کندهار یا تر بل ځای پرې نه دی ورسېږي وختي چې ودا سړکان سره خراب وو اوس موږ په دې سره خوشحال د سړکان جوړ شو. د یادونې وړ ده چې لښکرګاه ښار ته یو شمېر نورې غځېدلې لارې او سړکونه هم کند و کپر دي چې خلک یې د اسلامي امارت څخه د جوړېدو غوښتنه کوي. حفیظ احمد نصرت، سکون راډیو.